بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې له دې نه موږ او تاسو پنځه فرایض د لمانځه وویل. نن زموږ او ستاسو شپږم اووم اتم فرایض د لمانځه دي. شپږم استقبال القبلة، مخامخ قبلې ته درېدل دي. چې کله یې اودس وکړه، پاکې کالي دې واغوستلې او ځان دې پاک کړه، خپل عورت دې پټ کړه. د دې پنځو نه وروسته به موږ او تاسو بیا مخامخ قبلې ته درېږو. نو دې لپاره څه دلیل شته که نه شته؟ موږ او تاسو په دې باندې دلیل وایو. الله جل جلاله فرمایي لقوله تعالی فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام، وګرځوئ خپل مخونه طرف د مسجد حرام ته. مطلب طرف د مسجد حرام ته تاسو مخامخ ودرېږئ چې مسجد حرام زموږ او ستاسو قبله ده. نو دا دلیل لپاره ده استقبال القبله، مخامخ قبلې لپاره چې درېدل د هغې لپاره دلیل. اووم النیت، نیت کول دي. دا نیت کول چې کله مثلا موږ او تاسو مخامخ قبلې ته ودرېږو، وروسته د ده نه به موږ او تاسو څه کوو؟ نیت به کوو. اتم معرفة الاوقات، پیژندل د وختونو د لمانځه دي. د لمانځه وختونه به پیژنئ. د سبعید په څه وخت مثلا لمونځ کېږي، د ماسپښین په څه وخت کې لمونځ کېږي، د مازدیګر په څه وخت کې لمونځ کېږي، د ماښام په کوم ټایم کې لمونځ کېږي، د ماسخوتن په کوم ټایم کې لمونځ کېږي. دغه وختونه د لمانځه پیژندل. ومن ترک چا چې پرېښود شیئا یو شی من هذه الشروط الثمانیة، له دغه اتو شرطونو لا یصح صلاته، نه صحیح کېږي لمونځ د ده، سواء برابره خبره ده کانه که چېرې وي عاملا په قصد سره او ناسیا یا په هیله سره. زموږ او ستاسو هغه اته چې کوم موږ او تاسو ویلو چې لمانځه نه بهر فرایض دي، هغه زموږ او ستاسو الحمدلله خلاص شو. باقي به انشاءالله سبا ته زموږ او ستاسو په لمانځه کې دننه کوم چې فرایض دي شپږ دانې، هغه به موږ او تاسو سبا ته انشاءالله شروع کوو.